إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خلفاء راشدين سیرت من بیانو د الله سبحانه وتعالى په توفیق سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، عمر بن خطاب رضی الله عنه دغه سیرت من بیان کړو، او د عثمان ابن عفان رضی الله عنه د سیرت بعضی څه من بیان کړو. نن به ان شاء الله د عثمان بن عفان رضی الله عنه په خلافت کې چې کم کارونه شي په هغه کې بعضو ته اشاره او د شان عثمان بن عفان رضی الله عنه د شهادت واقعه چې خوارج هغه شهید کړو. د عثمان بن عفان رضی الله عنه ډیر فضایل موږ سره مخکې تیر شي. عثمان بن عفان رضی الله عنه هغه د خلافت چې پاتې شوی نو د عمر بن خطاب رضی الله عنه د مرګ نه دریش په بعد هغه خلیفہ شو، او عمر رضی الله عنه شپږ کسان غوړه کړیو نو دغه په اتفاق سره د خلیفہ شو، او 12 کاله خلافت چې دنو دا عثمان بن عفان رضی الله عنه کړه. رسول صلی الله علیه وسلم د مخکنه گواہی ورکړی دا چې عثمان بن عفان رضی الله عنه به شهید کی. د خبرې ته مخکې اشاره کړو، او په روایت کې راځي چې عائشہ رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم یو پیروي چې زما باز ملګری مال راو غواړي، وی موتی چې ابوبکر صدیق راو غواړم، وی چې نه ابوبکر صدیق نه، وی موتی چې عمر، وی چې نه عمر نه، وی موتی چې ستاسو ترز وی علی رضی الله عنه، وی چې نه غم را غواړي، وی ما چې عثمان، وی چې نه عثمان رضی الله عنه راولي. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غسر ملاو شو نو دوی یو طرف ته شو، او عائشہ رضی الله عنها وی چې جعل یسار نو بغوک کې اوس د پټي پټي خبرې کولې رسول الله متسوي، او دا غي د لسه د عثمان بن عفان دا رنگ چې دا به بدلیدو. نو په کوم ورځ فلما کان یوم الدار هغه ورځ ته لکی په کوم ورځ باندې عثمان بن عفان رضی شهید کړي شو دغه په کور کې وحصر فيها، او هغه کې هغه بند کړي شو. نو موږ ته چې یا امیر المؤمنین الا تقاتل، جنگ نکو د خلکو سره د خوارجو سره، یما ته چې لا رسول صلی الله علیه وسلم ما سره یو لوز کړو او زه صبر کوم او په لوز باندې مضبوط ولاړم، یعنی رسول صلی الله علیه وسلم خبره کړې و. د دې کې خصفه اشاره د خبرې ته د رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه چې تاسو سره خلک جنگ کوي او تابه شهید کوي. هغه معروف حدیث ته ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چوکیداری کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوی په غاړه ناس په باغ کې دنه وی چې استفتح رجل یسړی راغی دا وری وټکو. نو ما چې څوک چې ابوبکر صدیق رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ورته کوراو ک افتح له وبشره بالجنه، او د جنت زیری ولورک. بلغه بعد عمر بن خطاب راغی بیا دریم پیر چا ور وټکو نو عثمان بن عفان. رسول صلی الله علیه وسلم وی افتح له وبشره بالجنه على بلوى تصيبه، ورته کوراو کوي جنت زیره لورکا، او دا وته چې مصیبت به کم درسي. داغوی چې عثمان بن عفان ته وی فاخبرته بما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو فحمد الله شکر وستو، الله شکر جنت به زیری وستو، الله شکر. او بیا وی الله المستعان، د الله نه مرسته غواړو په دغه مصیبت کې او په دغه امتحان کې. په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دا روایت شته.
یو روایت کې دا راځي مر بن کعب رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر د فتنو تذکرہ کوله دا روایت امت او ذکر کړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتنې مونږ ته ډیر رانږدې کړي یعنی دیسی وي سم واضح کړي فمر رجل مقنع فی ثوب وسړی تیر شو هغه ځان پټ کړو په کپڑے کې صادر کې رسول الله چې هذا يومئذ على الهدى دا سړی په دغه فتنو کې د فتنو په دور کې په هدایت مر ابن كعب وی زبد سړی په شوره کې چې سوق ته فیدا هو عثمان ابن عفان رضی الله عنه هغه عثمان ابن عفان رضی الله عنه دا جنې حدیث کې خصفای رسول الله عثمان ته یا عثمان ان ولاك الله هذا الامر کچرت الله تعالی دا مشرتیات درکې فارادك المنافقون ان تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه نو د منافقان وغواړي چې تنه د کمیس وبس او ته د کمیس نو بس کم چې رب العالمین تعالی درکړي عثمان بن عفان رضی الله عنه داغه د خلافت د زمانه چې دا د یو قیمتي زمانه و اگر که بعض کتابونو والا او لیکونکو داغه په سیرت کې ډېر دروغ هم بیان کړي او دا اکثر د شیعاګانو نه متاثر دي چې شیعاګانو دغه سره نه لګي عثمان بن عفان رضی الله عنه سره نو دغه په سیرت کې دروغ ډیر دي چې هغه دا چل کړو دا چل کړو ان شاء الله ټول خبري د ټول خبرو وضاحت ومخ کې راشي عثمان بن عفان رضی الله عنه دغه ټول خلافت چې دغه 12 کالو په دې 12 کالو کې اولنی شپږ کال چې د کوم مسله نشته اولنی شپږ کال دغه د خلافت سره د خبره بر دي چا سویم نه بلکې د دې خلکو د ډیر زیات خو ولې ځکه چې د نرمي وکوله داغه نه مخکې مثلا عمر بن خطاب رضی الله عمر بن خطاب ډیر سخت داغه په مقابله کې عثمان بن عفان رضی الله عنه د نرمو او دا یو وجه ده چې خوارج را پاسیدو او دا جاخه جوړ کړل چې عثمان بن عفان رضی الله عنه ډیر یو نرم زړه ول انسان ډیر نرم دیلو نه داګه دلته هغه به ډاډه شو چې ډاډه شنو داګه اخره کې به د غټه فتنه ته جوړ شو چې هغه مخه ته ان شاء الله داګه تفصیل را روان دي عثمان بن عفان رضی الله عنه داغه په زمانه کې دنیا علاقه چې دغه فتح شوی لکه افریقیا چې کوم ملکونه دغه طرف ته غزاګانی شوی د شان چې د ذات الصواري د یو غټه واقعا یا غټ جنگ دغه په خلافت کې شوی دی ډیر علاقه چې تفصیل لمغ نشوتلی آذربایجان ارمینیا کابل سجستان نور ډیر علاقه دغه په زمانه کې او دغه په خلافت کې فتح کړی شوی نو په دغه زمانه کې په خلکو سره مالونه ډیر شي نعمتونه ډیر شي د نعمتونو او مالونه چې ډیر شي د لسم فتنه جوړي نو په دغه د عثمان بن عفان په خلافت کې د فتنې یو سبب دام دی چې خلکو سره مالونه ډیر زیات شي نعمتونه ډیر شي دغه د لسه د بس خلک چې دنه دوی د الله سبحانه وتعالى نافرمانی وکړه د عثمان بن عفان رضی الله عنه په وخت کې یو غټ کاردام شو چې مسجد نبوي او مسجد حرام د توسعه شي عثمان بن عفان رضی الله عنه د دوه جمعتونه مسجد حرام او مسجد نبوي د دوه چې دغه غټ کړو ځکه دا په خلکو باندې تنګ شي نه غول نور زینه واغستو د غټ کړو د عثمان بن عفان رضی الله عنه په وخت کې یو کاردام شو چې د قران په یو قرت د قریش په لغت باندې راجمع شي د قران په پیری را جمع کړي شعر یو پیر خو موږ د ابوبکر صدیق رنه په سیرت کې بیان کړو ابوبکر صدیق رنه په سیرت کې دي سوا چې د قران د سی په یو مصحف کې نو په یو ذکر را جمع نو بعض قران چاته یادو بعض چې په کانو لیکل شي نو بعض په چمړو لیکل شي او بعض په کپړو لیکل شي نو بیا د یمامه جنگ چې کله راغی پای کې ډیر قاریان چې دغه شهیدان کړي شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته دا مشوره ورکړی شو چې کدا قاریان زمونږ د زینو قران زمونږ نه زایش نبی هغه کسان په دې زموري یا د زموري ول ورکړی چې تاسو د قران را جمع کوئ نو قران را جمع کړی شو د یو مصحف چې ابوبکر صدیق سره او به دي تو بیا حفصه رضی الله عنها سره حفصه رضی الله عنها سره بیا د قراتو کې اختلافات پیدا شو نو بیا د خلکو سره چې کوم قرانونه ځان سره خودو پغې کې بعض د سي قراتونه مو یا د سي آیتونه به کوم چې منسوخ شي
لکه د قران کې دي آیتونه مخکې وو چې الله نازل کړیو او وسه شوي دي منسوخ شوي دي، قرأت منسوخ شوی دی، حکم منسوخ شوی او بعض دي چې قرأت منسوخ شوی دی حکم شته. لکه دا مسله یو زنانه ماشوم له 15 پیری ته ورکی نه دا زنانه به ماشوم حرام شو، دا یو آیت په قران کې اوس په قران کې نشته. نه دا قسم آیتونه مو خباز زینو کې د صحابه تفسیر بکیم لیکلای شو چې نه پلاني صحابي دلته داوي دا به د خلکو سره وو او هر سړي قرأتم جدا به یاد کړ، هر علاقه ول سره جدا یو قرأت. دغه دلته جنگونه او اختلافات په خلکو کې پیدا کیدو چې دوی زمونږ د سید اقبل وي زمونږ د سید ابل وي زمونږ د سید. عثمان بن عفان رضی الله عنه مشوره ورکړه شو، هغه په سوچو کدي چې داخله کې لګي نو دا خو به د اختلافات پیدا شي په امت کې، لکه څنګه چې په يهودو نصارو کې پیدا شي. داغه د باقي ټول قرآن راجمه کړ هغه ختم کړ، هغه وسېزل او دغه یو قرأت پرې خو یو لغت چې هغه د قریش په لغت ته او د دینه غزياتي خبرې چې کم پکې منسوخ آیتونه هغه ختم کړی شو یا کدي کې څه تفسیر لیکلی شو هغه ټول لري کړی شو. نو دا قرآن د سره جمع کېده د الله د فضل نه بعد د عثمان بن عفان رضی الله عنه یو فضیلت ته په امت باندې او دغه زمونږ سره یو خدي او کوم ټول عمر لګي شو دغه د دې خو شکریا دا کو نشو پوره کولای چې څومره غټ خیمه سره کړی. عثمان بن عفان په زمانه کې دا یو غټ کار شي. په دې باندې بعض خلک اعتراضات کوي زم چې دی باب لور نشم د موضوع برانډې وګد شي ځکه چې د شیعاګانو په کوم صحابي باندې اعتراض نشته، څوک چې موږ د دې صحابي او غیبه باندې دا اعتراض نشته. په دې اصول باندې ډېر اعتراضات کوي بو کې عثمان بن عفان رضی الله عنه. یو اعتراض باندې کې د قرآن نسیزري قرآن د سیزري په ټیم کې نور صحابه کرام او دا ټول په دې باندې اتفاق او د سیزري هغه دې لپاره نه دي چې دا د دې بے ادبی کې بلکې هغه د دې لپاره سیزري چې د ادب دی کدي چې گزارلې وبوته پلار کې د دې ګنته گزار کړ د بے ادبی وو. د قرآن سیزل په دې وخت کې د جایز دي او په ټیم کې غړ صحابه کرامو په خپل عثمان بن عفان هم سوق دي. نو دا اعتراض کول د پالتو اعتراضات او د شیعاګانو د مقصد دی چې دوی بس یو خبره روانه کې د صحابي مبارک رو بیا انسان په ځړ کې د دې صحابي قدر شي هغه کم شي. یو تاسو مثال درکم. دا کوم مثال کې منګه د صحابي سیرت بیانو دي چې و چې د بلال رضی الله سیرت بیانو. الحمدلله زمونږ ټولو دا عقیده د زمونږ منهج دی چې بلال رضی الله یو چت انسان ډیر اوچت انسان او جنتی او داغه په باره کې موږ ته څه خبرې کینو موږ اورېدو ته تیار نه یو. دي چې کنه څوک تیار دي تاسو مخکې وسوګ بلال نه مصیبت لري دی وای نشي ویلې موږ ځان وځو زموږ مخکې څوک سني شي الحمدلله. خو یو ورځ یو مولا بیان وکړو او وی سنره وته کې خبره وکړه بلال رضی الله دې سينو پکار دا کاری غلط کړو دا کاری دې کړو دا کار نه داو سبب لګ ډیرو برز بلګ ډیرو تاسو د زړونو د بلال رضی الله مقام چې را ختم شو اما کې چې کوم وغه شو ختم شو. نن په دغه خبرې شو بیا رو د دې سره خو بلازم یو بل صحابي نه سو کنه مجلس کې هغه خبره وړه بیا رو بل ته وړه بیا رو بل ته وړه او دې سزا او په اخر کې رسول سم ته وړه. نو صحابه کرامو مبارک کې چې خبرې کې نو زر پیری بو ډول سوچ کې ازي چې سوما د سوما او چا مبارک کې دا زموږ مبارک خبرې نه دي چې څه دی وي تړي غټو انسانانو مبارک خبرې د ایمان او د کفر مسله ده د منافقت او د اسلام مسله ده. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې و چې څوک د صحابه کرامو سره محبت کوي د مسلمان دی او دوی سره چې څوک دښمنی کوي د منافق دی. نو خبره د منافقت او د ایمان ده، خبره د اسلام او د کفر ده. د سمامولي خبرې نه چې وړي خبرې غټ کار د عثمان بن عفان رب زمانه کې دا شی او د خلافت کې چې د قرآن را جمع کړی شي او د غټ علاقې چې د فتح کړی شي. په 413 هجری کې د دې فتنې آغاز شوه دی د کومې د لاسه چې بیا عثمان بن عفان رضی الله عنه شهید کړی شي. دی فتنه کې د چا چې غټ لاس هغه یو کس ته عبد الله ابن سبا اليهودي. عبد الله ابن سبا اليهودي د اصل کې یمنی دی
او د يهوديو اسلام اخکار کو چې زه مسلمان یم او خطرناک انسان هغه چې د ستابلی بس کې تاسو دښمنی کوي. يهودي نصراني موږ ته دومره نقصان نشي رسول سم چې موږ ته منافق رسي او څومره چې موږ ته شیعه رسي. ولې ځکه چې شیعه ظاهر کې څه وي ویزه مسلمانې باطن کې هغه دښمنی کوي بلکې باطن کې نه صفای دښمنی کوي د سنیانو سره او د مسلمانانو سره. دا قسمه دښمن خطرناک. عبد الله ابن سبا يهودي خبيث دا چلو کو چې په ظاهر کې اسلام راوړو او به دا خبره ښکارا کړې چې زه د علي رضی الله عنه مرګره ما د شیعاګانو بنیادوم ګورې د قزینه خو ده شي تر دې چې به فرقه پیدا شو هغه ته سبعیه ویل کیږي او دې فرقه به دي شي چې علي رضی الله عنه دا الله دی او غیر غلی په علي رضی الله عنه بسي او علي رضی الله عنه وی انت هو تاغه ناغوتی ومن هو هغه سوکته وی انت الله تعالی دومره دغه مقام د اوچت کو د اجر رضان چې داغه نه رب العالمین مقام ته ورس. نو علي رضان به دي چلو کو چې داغه سره چې کوم غلامو هغه ته وی کنده وکنه او بای کی ور ولګو او مشهور شعر وی لما رايت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. کله چې ما ولید چې کار ډیر خراب شو د خلک په ګډوډو سر شو کفر او شرک ته وړیدو نو ما ور ولګو او قنبر ته आवाज وکاو به د ټول ورچولې د شي زیلو چې تاسو ما د الله سره کوي نو زه خدای الله سبحانه تعالی درجه ته نه رسم. دغه انسان چې دینه د په دغه ټیم کې په دې بازو مسلمانانو کې د يهودیت عقاید هم تقسیم نشر کول شکونه وته پیدا کول. ګوره دا خبره وتم کړي و وی ګوره عیسی علی السلام به واپس راځي کنه راځي د مسلمانانو بوته او واپس راځي نو چې هغه راځي نو زمونږ د پیغمبر په کار دي چې هغه شاګړي حقدار دي نو زمونږ پیغمبر مړ نه دی هغه به واپس راځي. دغه شان په دې طریقې سره د خلکو د دین خرابو. نو یو کاری به کې دا کو چې د عثمان ابن عفان رضی الله عنه مبارک د خلکو په زړونو کې بدګمانیاں پیدا کولې او ګرځېدو په یو ځکه په بل ځکه او د سره ډیر خلک مرګري چې داغه خپل تفصیل له او خطونه لیکل شروع کړو خطونه او دا خطونه د چا طرف نه لیکل لکه د زبیر ابن عوام طرف نه علي رضی الله عنه طرف نه طلحه عائشه داغه د طرف نه خطونه لیکل او باغی باندې به مهروم لګاو داغه مهر به ولګو هغه به د کم چې باندو کې ساده مسلمانانو اوسېدو ساده خلک اوسېدو هغه ته به ولېو نو چې کله والته ورته به خط پړاو کو وې د علي رضی خط راغلی چې عثمان بن عفان چې دین هغه زموږ سره دوکه کوي او بیت المال نه مال خړو او خپل خلکو له ترجیح ورکوي او دا کې او دغه کې د علي رضی مهر بهم لګیدل. په هغه وخت خدای سي وسایل نه وسنګ جنن سبا ته خبره تحقیق وک هغه چې به د خط وریدو او به دغه سادهګان او دغه خپل خلک چې هغه د خط ورسېدو او چې د علي رضی مهر بلګیدل وګوره د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبي مهر بلګیدل بس نور سي دغه په دې طریقې سره دوی د خلک چیرې د ځان سره راګرمول او په دې کې یو کسان د سره ډیر مشهور عائشہ رضی الله یو کس راغی او د عثمان ابن عفان رضی الله مبارک خبرې کولې وسره نو دې کس وته وی دغه مسروق وی ګوره ام المؤمنین دلته صفاتونه کې او الته چې دینو خط لیکل د خلکو ته جوړوځي أخوتي والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت لهم سوادا في بياض ما هو چې تور ټکه نه لیکل دا چا ویلي چې ما خبرې لیکلي د اوسه پورې خو ما سره دی ناغه ته چې موږ ته حدیث خبره قاعده خلک کتابونه خوري چې عائشہ حدیث کار کړي نو په دې طریقې سره عثمان ابن عفان رضی الله عنه مبارک د خلکو په زړونو کې بدګمانیان پیدا کول د عبد الله ابن سبا اليهودي خبيث دغه کارو او په هر ځکه دغه مرګري پیدا شو هر ځکه دغه مرګري پیدا چیرې دا خبره ست صحیح ده. عثمان بن عفان له نو په کار چې دي شي کړه عثمان بن عفان له دي شي نو په کار چې دی کړه عثمان بن عفان رضی الله عنه په باز زینو کې خپل کسان چې هغه ته نږدې یعنی دغه په نسب کې د مشران کړیو
نو دیو به دا خبرم کوله وی د خپل خلک ولې مشران کوي او دا عیب نه دی ټوټل کسان چې کم هغه خپل خلافت کې مشران کړی دي چې هغه د قریش نه دي او د قبیلې نه دي اپینځي دي شپږ دي او دا نور دنیا شي په لقب باندې مشران کړی د پینځه شپږ به کومه څه خبره شو بل چې یو سړی حقداري دی یو زین ته بوله د منصب نه ورکه کنه ته بدی د ګوري چې دا زما خپل کې د پردې دې کې څه حرج او مثال کې زستا خپل متماوین چې د پلاني کار حقدار دی ته ماغه د محققین بدی کې څه حرج نشته خو يهود او منافقان دغه څه چل کوي کنه په امت کې بصور جوړي په دغه وخت کې دا چلو شو چې د مصر چې کوم خلکو باغو باندې عمرو بن العاص رضی الله عنه د به مشهور عمرو بن العاص د په مصر باندې مشهور دی وخت نه مشهور نو د مصر والا رالو عثمان بن عفان ته شکایت وکړ چې عمرو بن العاص دا دی او دغه دی او دشه دی او دغه شکایتونه وته وکړ نو عمرو بن العاص رضی الله عنه غلری کړی شو دا غینه او دغه په ځمانه یو بل کس مشر کړی شو عبد الله بن سعد ابن ابي السرح د په مشر کو چا عثمان بن عفان په دې مشر کو لږ وخت بعد بیا د مصر ولرالو او د توجی د زمنګ نه لري کا زمنګ دې نه لري خو عثمان بن عفان رضی الله عنه خبرې انکار وکړ چې یو تر تمام یو سره تاسو لري کو اوس بیا را بل سره باندې لري کې دا څه خبره شو او دیرالو په مدینه کې پراته مدینه ته رالو مسجد نبوي ته رالو او دا سره لري بعض صحابه کرام هم عثمان بن عفان ته نصیحت وکړي چې دوی دا خبره کوي توله عمر ناغو ته وی هغه ته تاسو څوک غواړي وي موږ محمد ابن ابو بکر غواړو محمد ابن ابي بکر غواړو ابو بکر صدیق رضی زوی وی دې به موږ مشرش هغه یې سید زی دوی روان شو په لار کې یو کس مخه لورای یو مری تور انسانو هغه له مخه لورای پس ورلې باندې ناس د عثمان بن عفان رضی الله غلام داغه سره د خلکو سره ودرېدو وی تاسو سکوي چې چل چرته روانه خبر روانه شو ندوته یو خطر وېستو مال خو عثمان بن عفان خطر کړي دا خط ولم چاله عبد الله بن سعد بن ابي السرح له مصر کې چې کم دي ناغو دې خط مونږ توخه په خط کې سړي کړي اخت چې وېستو نو په خط کې لیکلي دي من عثمان الى عبد الله عثمان بن عفان طرف ته عبد الله طرف ته پتا به کسان در روان دي او څه طریقه جوړ کړو د ټول مړکا تب د خط کې دنه لیکلي دوی چې دا خط وکړو به د نور صحابه کرام سره ملو شو خلک دې څه خوشي خبره د غوسې چې یو طرف ته دا خبره بل طرف ته دا خبره او دا سیرت ته وسلند بیانو مگر کې د ډیر وګت سیرت ته پدې کې ډیرو کسانو نمونه په منځ کې راځي او نورم دي څه واقعیت پکې راغلي خدا غلند واقعیت چې پدې مختصر ټیم کې موږ دغه شهادت ته واقعي پوره کړو دا کسان غوسه شو او بیا د بس صحابه کرامو په سرپرستی کې دوی لاړو په دغه پسې په عثمان بن عفان رضی الله عنه پسې عثمان بن عفان رضی الله عنه رويستو هغه ته وی چې ګوره دا سړی ستا غلام دی کنه دی وی دا د کوم سورلی چې د سره دا وی دا ستاده کنه دی یو زما ده نو چې زما چې دا ستاده او دغه ستاده غلام نو بیا خو به خط مستغوي خط زمانه او په دې خبر باندې دا قسم غوړو دا خط چې دا زمانه دی او په دې طریقې سره چې تاسو سوچو کې څومره خطرناک چال دا روان دي چې داسې طریقه رواني نو سبا خلک یو پاتې شي او سبا په خلکو کې اتفاق پاتې شي سبا خلک د عثمان بن عفان سره محبت وکړي چې دا قسمه خطونه لیکل کېږي او ساده خلک دي هغه ته خط راشي او په دې خط کې وته لیکلي چې عثمان بن عفان اوریاد بالله ظالم دی خپل خلکو له ترجیح ور کوي د بیت المال مالو خړو لاندې مور بل چاله کې علي بن ابي طالب رضی الله عنه نو دا خبر اثر کوي کنه کوي لازم اثر کوي عثمان بن عفان رضی الله مبارک خلک دي شو تر دي چې بعض روایتونه کې دي راځي چې د فتنې دومره کار وکړو سعید ابن المسیب رحمه الله وی کله کله زنانه په مثال کړه بیت المال ته نو مال زما اسره کوي نو دومره سامان بوله ور کړی شو د بیت المال نه دومره سامان چې دی بو چتول هم نشو او په دې وته کې به وي اللهم بدل اللهم غیر یا الله دا عثمان بن عفان لری کې د خلافت ختم کی دومره خلکو د ژوند دوی را ډکړو هغه چې یو طرف ته دومره مال وړي او دومره خیر ته ملويږي دومره برکت ته ملويږي د بیت المال او ته بخله باندې دا خبرې کې دلیل به دی باندې چې د فتنه بازو خلکو چې د نخ
خکار کړو او خاص کر د فتنه بازو چې کم ګړ دی هغه کم زیاده ما کم ملکیت کوس مصر چې کم ملک دی دا د فتنه باز چې کم دی دوی الترا جمع شي او التبه دوی خبرې کول او دا غزینه دوی راغلی مو په عثمان بن عفان پسې په دا خبرې د پاره عثمان بن عفان رضی الله عنه په دغه ټیم کې یو خطبه مو کړه کله چې فتنه ورو ډېرې ده هغه خطبه کې هغه دوی چې اول بخانه وخته د الله سبحانه وتعالى نه او بیا په جړاش او د صحابه کرامو سره په جړاش نو به دوی چې د فتنې زینه چې هر طرف ته ګډي وډي کیږي هر طرف ته رواني دي دا خبره وکړه چې هر طرف ته حالات کمزوري کیږي او زه قسم خورم په دې خبره باندې چې زم پاغله روانم ما كان عليه الشيخان ابو بکر او عمر په کوم در باندې ابو بکر او عمر زم پاغله روانم او نور دې نصیحتونه وکړو دې سره د خلکو هغه حالات لږ کنټرول شو برابر شو د عثمان بن عفان رانه په دې وخت کې د فتنې ګوره یو سبب دام دی چې د عثمان بن عفان خوې او د عمر بن خطاب رانه خوې د بدل لی جدا عمر بن خطاب سخو او عثمان بن عفان سو هغه نرمو د نرمي مطلب دا نه چې هغه کمزور و نرم اخلاقی دا ګوره مطلب نه چې دا سړی کمزور دی خو نه هغه نرمو نو کله چې مخکې براشي ان شاء الله کله چې د خوارج رالو دغه د کور محاصره وکړه د کور ټول بند کو هغه ته ومنځ کې دا خبره کړې او ما جرأکم علی الا حلمی تاسو چې نن دومره طاقت ورشي او زور ورشي او راغلی بار ولاړی نو دا زما د نرمۍ د لاس عثمان بن عفان دا نرمو بعضو کسانو کې بعضو کارونو کې هغه سختی ونه کړه او هغه خبره مخې ته روانه و یو سبب دا مو د دې فتنې چې د بعض کم قبایل چې قبیله او غټ خاندانونو بهر وسیدو خاص کر د باندو ول دوی په دې خبر باندې سوچ کې یا په دې کې په غوسو چې ولي د قریش چې دوی ته مشرتیا ملويږي ولي د ټول کسان چې د قریش نه دي نه په دې خلکو کې فتنه ډېر زر خوري لکه مثال کې دا پته ورګي چې پلانیزي کې چې کم خلک دي هغه په دې خبر باندې خپدي د پلاني بچانه اوس دې خبرو ته دې خلکو ته معمولی خبري پکار دي د څه کنه او د قبایل چې کم دي د خاندانونه چې دوی په دې خبره دوی سوچ کې دي چې ولې ټول مشرتیا چې د قریش ته ملوي ولی غالبا مشران د دوی نو ته به دوی په ورشه یو جذباتي تقریر دوی له بل پکار دی بس یو جذباتي تقریر له پکار دی چې وګوره عثمان بن عفان دا وګوره ظالم دا وګوره یاد بالله وګوره دا چلو وګوره دا چلو او داخلك بس شي داخلك بټول تاسو سره مرګري شي په دې طریقې سره چې د عثمان بن عفان رضی الله په زمانه کې چې د خبره خمخې روانه او په دې کې د غوي سره منګوي چې مصر ولا به ټول نه زیات ګرم دي او به د غوي سره چې د مصر ولا سره بصره ولا او کوفه یعنی عراق ولا خلک چې دا سره هم شریک شو دوی دغه زین وروته خو په اتفاق باندې مدینه ته په 15 هجری کې دوی رالو مدینه ته او په دې سره چې لکه موږ حج لره روان یو خبره دره کړه کړي چې موږ سره راځو موږ حج راځو ذوالقعده میاشو نو حج ته یو میاش پاتې نو موږ راغلي چې د حج لیو موږ نور څه نه غواړو او په ځړ کې دا و چې موږ به عثمان بن عفان رضان هغه وجنو او هغه مړکو به دا څو کسان نغلیو د سیرت ولودي په منځ کې اختلاف ته بس 2000 وي بس 6000 وي خو کم سے کم 2000 دی او زیات نه زیات سوري شپږ زره دي دوی چې کله رالو نو د عثمان بن عفان رضان د کور نه چپ چاپیره ودریدو ذوالقعده په دې میاش کې او هغه ته د بهر نه د اوازونه کول چې ته د خلافت څخه ته د خلافت مونږ ته پریده تر خپل کار پریده خلافت پریده او تا خوښ د خوارج د موضوع له دې کې ته خبرو کوم د فائدې لپاره همیشه ځان سره دا خبره یاد ساتئ د سرو زرو په وبو باندې ولیکئ د خوارجو غټه موضوع د قده په بچایانو باندې تنقیدونه کول او په امت کې به مشرانو خلکو باندې تنقیدونه کول دا د خوارجو غټه موضوع ده چې تاسو سره کینی او کچې د خبرې دی ووري پلانې عدل نه کوي پلانې انصاف نه کوي پلانې
مسلمان نه دی مسلمان دي سي پلانې دا چل دي سي نه کوي پلانې د ذمہواری صحیح نه ادا کوي او دغه تعجب مکوئ ګور په عثمان بن عفان پسې دوی راغلي دي وې د خلافت صحیح نشي کولای دا خو پرې ده د دوی چې کم نکو او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته اشاره کړې چې دنه به خوارج پیدا کیږي اگر رسول سم ته ویل یا رسول الله ته چې مال تقسیمین او تعادل نشي کولای لکه بل پر نن سبا خوارج روزي او په مسلمانانو باندې اعتراضات کوي چې تاسو دا چلو کو تاسو کافرانی تاسو دای تاسو دغه ندی کې تعجب نشته شته به تعجب چې عثمان بن عفان رضی الله عنه صحیح خلافت نشي کولای عثمان بن عفان رضی الله ظالم دی عثمان بن عفان عدل او انصاف نشي کولای نو به څوک عدل او انصاف وکړي عثمان بن عفان رضی الله عنه ظالمان راغلي او دغه د کور نه چیرې غیر چا پیر دوی ودرېدو الله اکبر عثمان بن عفان په دغه ټیم کې راوته بهر ته د جمعې خطبه له کوم را کوم وخت چې جمعې خطبه بکراله نو عثمان بن عفان راوته بهر ته او د جمعې خطبه شروع کړ نو د خطبه په دوران کې به خوارجو کې بعض کسان په هغه پسې پاسیدو او هغه ته کنځري وکړي او هغه سره لاس کې امساو د دوت یکالو بوډا یا د بعض روایت مطابق صدورت یکالو بوډا چې هغه په امساو سره په لاس کې ولاړ څومره کمزوري نو دوی چې امسا واغسته او هغه امسا ولا ماته کړه عثمان بن عفان رضی الله عنه په هغه خطبه کې د خلکو ته د نصیحتونو وکړو چې تاسو په دې قسمه خبرو کې ګوتې مو وایي دې فتنو ځان لري ساتي هغه خپل کار کوو وی په اخر کې چې په کانو ویشتو کله چې هغه نام سامان تکړه به په کانو ویشتو حتی سرع من المنبر هغه د منبر نه رولې د بهوش شو نو به خلکو چت کو کور ته ویوړو ابو هريره رضی الله عنه عبد الله بن عمر زید بن ثابت رضی الله عنه او دي نور صحابه کرامو چې هغه د دې سره کور ته ورننه وته او بیا د ټول دغه سره کېناستو او مشوره وکړه چې لکه منګه جنگ کو د دوی سره نو عثمان بن عفان رضی الله عنه د ټول منع کړو حسن ابن علي رضی الله عنه د علي رضی بلکې هغه به زخمی شوم دي یو گزار به لګیدلم دي اوس کوم ځکه دي شیګان چې دا خبره ته منګو کو جديز غوډه د عثمان بن عفان د دفاع کوي حسین رضی الله عنه عبد الله بن زبیر ابو هريره او دا کشران صحابه چې خاص کر یا د صحابه کرامو زامن چې کوم دي تقریبا بعض روایتونه کې راځي وسو کسانو صحابه کرامو زامن د ځوانان دا ټول رالو عثمان بن عفان ته امیر المؤمنین ته امر وکا مونږ بچی د خوارجو سره جنگ کو خو عثمان بن عفان راوي چې نه زه نه غواړم چې زما د لاس په امت کې چې ویني تویش عثمان بن عفان رضی الله دومره مهربان انسان دی لکه د خپل ځان غم وسره نشتی او غم وسره چاره د امت غم دی چې د امت کې ویني توی نشي تاسو لسی چلونی شي خیر دی ځکه بوډا سړی مکماته سوی او ګوري چې سبا تقدیر کې لیکل شي عبد الله بن عامر بن ربيعه وی زید عثمان بن عفان رضی سره په ورځ ومالته په کوم ورځ محاصره کړی شو وی ما ته وی چې بهر ته د خلکو ته خبرو پتا سو کې چې څوک عثمان بن عفان خپل مشر غړینو ګر خپل اسلحه ورسره ځان سره پټ ساتي جنگ باندې کوي نو دیږي کې دا سوال لازم پزړه کې راځي د عثمان بن عفان سیرت چې کلم بیانې نو پزړه کې دا سوال لازم چې بدغه ټیم کې صحابه کرام په کم ذکر او بدغه ټیم کې صحابه کرام زامن کم ذکر دغه جواب دی ځکه چې د امیر المؤمنین خبره منل دا واجب دي چې کله د شریعت خلاف نه چې کله شریعت خلاف نه دغه منل سدي واجب دي دیږي عثمان بن عفان د امر کړي چې څوک به جنگ نه کوي نو عثمان بن عفان دنو او د بهر د کسانی چې منل بلکې دی پور راځي بس سیرتونو کې چې عثمان بن عفان دغه سره چې کوم غلامان اغوم ډیر غوسو هغه ته موږ اجازه درکې چې موږ بدلو واخلو هغه کل من وضع سلاحه فهو حر لوجه الله زما په نوکرانو کې په غلامانو کې چې چم خپل اسلحه کې خو ده او جنگ نه کو نو د الله د پر ما آزاد کړي هغه ټول آزاد کړ عثمان بن عفان رضی الله عنه جنگ نه وخت فائدې لپاره دا خبره ساتي چې ګوره په دې ټولو فتنه کې د څوک صحابي نشي چې به شریک شوی ګوره لکه عثمان بن عفان په کوم کسان ناغري دي 2000 نواله ده سو پوری شپږ پوری په دې کې صحابي نشي ګوره چې دې کې څوک صحابي راغلي بالکل په تاریخ کې د سندې راغلي په صحیح سند سره چې صحابي پکې
محمد ابن ابي بکر بکور ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا خبره مخکې کو هغه صحابي نه او هغه بیا منځ کې دینه تله هغه خبره مخې تر روانه نو دا څنګه کېږي چې صحابي دي او هغه دي مسلمان بادشاہ خلاف روزي او هغه دي د مسلمانانو ویني توي او بیر دي انسان خلاف روزي الله اکبر دغه خلاف روزي د عثمان بن عفان په خلاف کې روزي دا کم چې راوتی نو د دین نه ډېر لري خلکو عثمان بن عفان رضی الله عنه په خپل کور کې او محاصره کړی شو تقریبا سلوي خورزي په دبانی خوراک منو تر دې چې بیت وبم من کړی او جمعه ته بم نشو راوته جمعه ته بم بنکو نو هغه ظالمانو به خطبه کوي او په خطبه کې په عثمان بن عفان رضی الله عنه پسې بدر دی ویلي او یارو به چې موږ به تا مړکو موږ به تا دیسی کو په دغه ټیم کې عثمان بن عفان رضی الله عنه د عبد الله بن عمر سره مشوره وکړه هغه راوخته په ورغه وی ابن عمر د عمر زویا د خلکو د خیال سوي هغه سوي وی دی وی چې لکه د خلافت پرې عبد الله بن عمر وته وی پرې نه دی فلا ارى ان تخلق قميصا قمصكه الله نو ما ته دې ښکاری چې دا قمیص مو بس کم چې الله تعالی درکړي فتكون سنه څومره قیمتي خبره وکړي دا خو به یو طریقه شي کلمہ کره قوم خلیفتهم او امامهم خلاه نو به چې هر قوم د خپل مشر سره نه لګي بروزي او خپل مشر به ختمي بیا به یو طریقه جوړ شي نه ته به خپل خبره باندې مضبوط وسه او د دوی دا خبره ونه مني عثمان بن عفان رضی الله عنه سلوي خرزي به کور کې دنه الله اکبر په دې منځ کې دا आवाज کو وی انشدکم بالله الله تسرى دوم الظالمانو هل علمتم ان اشتريت رومه بمالي وتوسدا پتنيشي چې رومه کوه ما غستو جنت هم باغی باندې ګټلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې څوک به کوه والی او د مسلمانانو لپاره کې دغه لپاره جنت ته مانو غسته تاسو دا پته نشتی جيش العسره تبوک ته لپاره چې کله رسول الله جنگ لتونو د ویلو وسوک په د لخر تیار کې دغه لپاره جنت ته هغه لخر ما تیار کړي نو دیوتو وی ظالمانو تاسو دا پته نشتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې زمونږ د جمعات کې وسوک د مزه زیات کی دغه لپاره جنت ته مول ازمه کاغستو خو خوارج د په ظاهر کې انسانانی زړونه د دوی چې نه غد شرمخانی زړونه دوی د شرمخانی یو سړی د خوارجو افکار لري او یو مسلمان مړ کی او مخ په یو مسلمانې وجل ته ګر ته د مسلمان غم وړي ده سره په سوار له سو کال بعد دلته عثمان بن عفان د وجنی ګوروته څومره اوچت انسان دی اګور دا سوچ مکو دا کم چې راغلي د کافران دي سوچا د اسلام داوا کوي ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوي د خوارج مبارک وی دا به دي قومي چې تاسو بخپل منځونه د دوی د منځونو په مخ کې سپک کړي یعنی دومره تقوادار وي خدای دې چې کمی پولی چې الله یې خو دی دغه نه وړي دی تقوا کې چې د پول نه وړي دی کنه نه دا څه شوی ته گمراه شي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله یو سړی دی ډیر سخت دیندار دی نو ګور د دینداري یو نه خدای چې د ګناه سره نه لګي د ګناه سره نه لګي او د ګناګار سره هم نه لګي د دینداري نه خدا اوس یو سړی ته ولیدو په لار باندې سیګریټ سکي د دې ګناه کوي کنه کوي هیڅ شک به نشي دې ګناه د لاسه واستاد د سره نه لګي ولې لکه دې سړي سره ستاند لګي طبيعت یې مړ دې نشي تماشې کې صحیح ده بل یو سړی دی هغه په دې تقوا کې د حدودونو موړېدلې کوم حدود چې شریعت یې خو دي دې پلاني سره مړل کو دا مرتد بچي سیګریټ اسکوي اوس ګور دې چې دا مرتد ټکوي دم دې لکه دینداري ګډیر مخې ته تلې دا ګونې ډیر زیاته بدیش نو دومره بدیشي بسړي باندې صفت ولګوله د کفر فتوی په ولګول حالانکه دا فتوا به شریعت نه لګولې شریعت د کافر نه دی ویلې نو دا خوارج چې کم دی دوی باره کې دا سوچ مکوئ چې دا چې کافران دي يهود یا نصارا دي دا به مسلمانانو کې دي خو دوی دې تر رسیدلې دي چې کله
یو انسان په خپل علماو باندې اعتماد نه کوي دغه نه دا شی جوړیږي د فائدې خبره ده ساتي. خوارج په علي رضی الله عنه وو ته علي رضی الله عنه بس راغلی وکنه علي رضی الله عنه تاسو سغواړی وی منګه دا غواړو ان الحكم الا لله حکم د چا غواړو د الله شریعت غواړو و دې کوم مقام د ویل بکار چې تاسو چې سره خبرې کوئ د شریعت نه پیژنئ دي ذکر دوی اعتماد نشتی په علي رضی الله عنه باندې اعتماد بشتی نشتی ځکه گمراه شو دي ذکر دوی په عثمان بن عفان په سره اعتماد به نشتی ځکه گمراه شو. خوارج په هر زمانه کې دي سي چې کله ته دي سو وي چې ګورغه پلانې عالم دا وي پلان وړه درکوا درباریان مولیان دي ته علماء هغه مقام ګوره د خوارج په مخ کې نه مشر پیژني نه باچا پیژني نه عالم پیژني نه تقوادار پیژني نه سپینګیره پیژني نه خيار پیژني نه مشورو ول پیژني هیڅ هم نه پیژني چې پیژني صرف دماغو کې چې څه هغه پیژني. ځکه شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله وی د خوارجو لند مذهب داده چې زمونږ مرګره ته مسلمانی چې زمون خلاف ته کافری د خوارجو لند مذهب دی چې ته زمون مرګره نو ته صحیح مسلمان چې زمون خلاف کافری خک الله ته کافر نه وي کله وته وي او کنه خو مون کافر کړي خو د تاسو چې کوم مرګره الله ته کافر وي کله وته وي کنه خو مون ته مسلمان وي ولې چې دې زمون سره مرګره رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوی وي د خوارج یو نه خداده يدعون اهل الاوثان ويقتلون اهل الاسلام بوتان ولا بپریدي يهود و نصارا مشرکان هندوان د ټول بردوینه پس کې په امن کې وي او په چا پوری بنختی مسلمانانو پوری بنختی مسلمانان به ختمي و دې کې وګوره د ظالمان راغلي دي د مصر نه او د عراق نه د چا د وجلو لپاره د عثمان ابن عفان رضی الله عنه چې داغه تزکیه رب العالمین کړی دا داغه تزکیه رسول صلی الله علیه وسلم کړی دا تاسو ته ایله بل د ښکارې شو چې جو کافران چې تاسو دغه سره جهادونه وکي هغه علاقه فتح کوي نن تاسو راغلي یو مسلمان او دیس مسلمان وجني او په دې طریقه سلوي خورځي هغه په خپل کور کې دنه ناسو او په دې ظالمانو بندي کړی او نو خلکو به سیجل کو به پټ به نږدې چې کوم کورونو چا پچت باندې چا په بل څه طریقه باندې د نبی عثمان بن عفان ته جیرنه سره لګل هغه څه گزاره به پوښو. عثمان بن عفان رضی الله عنه په دغه ټیم کې سهل بن حنیف وی چې د عثمان بن عفان سره په دغه ورځ ناسومه فی الدار په دې کور کې او هو محصور او هغه د سلور طرف نه غیر شو خلک دي تاو نو عثمان بن عفان ناغه وی ما ته وی چې یو څوک سره نور موجود او صفته سړی سوی وی موږ چې سوی وی راته وی چې وجنو بری وی ما ته وی چې امیر المؤمنین الله دې دوی سره پوښ چې دې راغلي نو عثمان بن عفان ته وی چې وبما يقتلوني ما وجني ولې ما ته وجلو ولا هغه خدیو کوي کنه یو سبب یو وجه خدیو کوي به وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دي چې وسړی وجل کیږي اله چې کړ خپل دین پریری یا مثال کې زیناو کې واده یي او زیناو کې دیبه وجل کیږي دغه شان چې دین یو سړی دین پریری او یو سړی چې بل نفس بے ګناه نفس دغه قتل کی نو ما چې چل کړه ما کما کړه نه ما خپل دین پر خو ده نه ما چې د زنا کړه او نه ما سوق وجله الله اکبر الفاظ دو وی فوالله ما زنیت فی جاهلیه ولا اسلام نه په جاهلیت کې زنا کړي نه په اسلام کې کړي ولا تمنیت بدلا بدینی مذهدان الله له او نه ما چې د بل دین ارمان کړي د کوم ورځې چې الله سبحانه وتعالی ما ته اسلام را نصیب کړي ولا قتلت نفسا نبی چې د اوسه پورې سوق به ګناه وجله دې څه ته ولای بیروته دي کسانو ته عثمان بن عفان وی په الله د قسم خورم که زم مړ کړم کنه دي چې د مين محبت فضا او پتا سو ګوره پاتې نشي یو ځای به تاسو له منځونه ونه کوي یو ځای به تاسو له جهادونه ونه کوي هر څه به باندې خراب شي ګوره په مشرقي برکتی دی باندې خوارج سپوي خوارج خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دا نه کوم ذکر کړی دی خوارج به کم عمرې هغه عقل چې دی د کم عمر عقل د مشرانو به کم ځکی دي ته دوی سوچ نه دي
چې تنن راوته دا خلیفہ ختمه ته چې دا خلیفہ ختم کو نبي نتیجه سره وته سره نتیجه وته امت څه شو ټوټي شو کنه عثمان بن عفان دا وته د نصیحتونه وکړه په دغه ټیم کې عثمان بن عفان د بیبي نایله دغه سره په کور کې و هغه وی چې عثمان بن عفان د اندې په منځ کې لګو د شی ورک ساتله کله چې راپاسې نو ما ته وی چې د خلک به ما وجني وی ما ته چې امیر المؤمنین الذين تانی شي وجلې وی ما ته وی چې ما په خوب کې رسول صلی الله علیه وسلم ولیدو او ابو بکر او عمر رضی الله عنهما د دوانه ما ولیدو او یو ما ته وی چې صم یا عثمان روجونی ستو زمنګ سره روجه ماته کې یعنی دا کوم ورځي چې تب بن کړې شوی او تاسو وبنه دی ملوي شوی او تاسو روډۍ نه ملوي شوی نو تب روجه به کم ځای کې ماته تب زمنګ سره چې دی روجه ماته په سحر لا سلوي خرجي د حصارو د محاصره سلوي خرجي شیو په سبا د جمعې ورځو او د اخرنی ورځو د بجون کې نه سحر له به چې کړه ډېر پاسې دو نو ځاني سپاره صفاکو او پرتګي واچو پرتګي استعمال کو او پرتګي وټړو الله اکبر ناخذ ته وی دا ډېر مضبوط وټړو د دې ظالمانو پته نه لګي تاسو د انسان زړه دې درجه ته ورسي چې د دوه یا کالو سلورت یا کالو بوډاو کوم انسان د مخه ته عثمان بن عفان رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم کې زمونږ سلوي خلونه وې سلوي نوم په نمبر دل ورکول عثمان بن عفان د هغه انسان چې ملائکه له حیا ورزي خو د ظالمانو له حیا نه ورسي ناغه په دغه ورځ باندې ځان تیار کو او د پرتګي د ډېر مضبوط وټړو پرتګا کلک وټړو وی د دې ظالمانو پته نه لګي او ډېر حیا والا او ډېر شرم والا انسان هغه دغه مرغسته او جدي سنه چې زما عورت چرته ښکار نشي او به د قران تلاوت شروع او ماته واستپاول کی وی چې د سیرت مختصر بیانوم کې چې ټیم موږ سره ډیر نشتی اگر کې دي کې زه په زه منځ کې دي وړي واقعات نور پکې مراغلي عثمان بن عفان رضی الله عنه تلاوت شروع کو او په دغه تلاوت کې مصروف او د ظالمان په بسي تلو راتلو مشهور کسان چې د په دې قتل کې دغه لاسونه دغه یو څو کسان دي یو ته کنان ابن بشر ویل کېږي بل د رومان الیمانی او یو ته جبل ویل کېږي د مصر کسته د مصر جبله د بګ ډېر غټ ظالم انسانو یو بګ سودان ابن حمران او یو ته ویل کېدو الموت الاسود تور مرګ شي الموت الاسود اولنې کچې کله بده بشراغه په عثمان بن عفان باندې دن راغ او غد قرآن تلاوت کو نو دې اراده کړو چې زه بده باندې گزارو کوم ناغه ته وي زما واستاو منځ کې د الله کتاب ته به فیصله وکړو ناغه دې سره وېریت او لاړ ووت چې ووت نو دغه الموت الاسود راغی چې تور مرګ به وته وي او د خبيث رانه وته چې څنګه رانه وته نو عثمان بن عفان ځای د مرینه ونیو او دومره په زوري د مرینه ونیو چې هغه د ټوپونه ووال نه کمزور بدن او کمزور انسان بهر تر وته په خنداش او د مرګرو ته وی والله ما رأيت شيئا قط هو ألين من حلقه فالله د قسم غرو وی بوډا د مری په شان پسته مری مانو وری ما چې ونی وې سم دي ټوپونه ووالوي هغه بدن کمزور شي کله دا غاز مری چې د جهاد د میدانونو ته پوسو کې عثمان بن عفان رضی الله او دا انسان دی چې په یو ځای باندې د مجاهدین له نهنیم سوا او خان ور کړی دی په یو ځای باندې د مجاهدین له 50 اسونه ور کړی دی په زرګاو په لکاو دینار درهم در الله په لار کې شیندري دا انسان دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم درې پیری جنت خرڅو هغه دا غسته خو خوارج دي په دغه ټیم کې دغه محمد ابن ابي بکر د ابو بکر صدیق نه ټول کشر زوی او د صحابي نه لري
او دومره اوچت انسانانو کوم نه چې مثال کې سړی چې محمد بن ابوبکر هغه اوچت صحابو کې دغه په شان نه د په اخري کال پیدا شو په کم کال چې رسول الله د اخرنه حج کړو د وفات شو په دغه کال دی پیدا شو د نراغه نه دیم د خوارجو په خبرو کې راغله مته سره کښت مخ کې وی چې دغه خبرې دومره خطرناک چالاوي چلولو چې خطونه به ګرځول باقاعده دغه د پر به دغه سره دي جبهور کسانو هغه به تقریر وکړي دي جذباتي نه دیم دغه متاثر شي او خاص کر محمد ابن ابي بکر د خدامه مسله چې الته مصر ولا سوي دی په موږ باندې مشرکه او بیا الته کسره خطر وته چې هغه دوی یو دوکه جوړ کړی او فراډ او باغی کې لیکلي دي چې عثمان بن عفان سوي چې د محمد ابن ابي بکر او د مرګري چې درشنو سره وکا مړې کا د دې دراسه دغه سره چې کله باغه به ورغه او هغه ناست قرآن ته سپینی کپڑے چوری الله اکبر نو د دې ګیری نه دي سیونیو سپیری ګیری نه دي چراغ کو نه غوتی زویا ستاپلر به دې ګیری ډیر عزت کو او ستاپلر به زما ډیر عزت کو زما استاد خپل خو مرګرتیا پاتې شي هر ځای کې موږ یو ځای د دې سپینو ټکو ستاپلر ډیر عزت کړي د دې ګیری باغ ډیر اکرام کو زما ډیر احترام کو تنن راځيو زما ګیره تراغ انسان زوی تراغ شړی زوی چې ترازی زما ګیره نشي د سپینو ټکو تلا سولې دې خبرو سره سبحان الله متاثر شو بهر ته وته د دې هغه جماعت بالکل پرېخو نو دا خبره ځان سره یاد ساتي کسو کوم تاسو ته شوبه دراچي چې د عثمان بن عفان دنن په وجلو کې صحابه کرامو نو یو صحابي به څوک نشي ثابتوله او مونږه د دې په چیلنج سره وایو د الله په توفیق سره مور د دې زوی نه دراولې چې په تاریخ کې دا ثابت کړي چې عثمان بن عفان د وجلو د پاره چې کوم کسان راغلي وو کې صحابي وو صرف د ابوبکر صدیق نه زوی په یادې نه دم صحابي نه دی هغه چې انسانانو کې نه جسو کې یادې دوی مده هغه چې خبري ووري نو سجري وکړو هغه پرې خو دوه واپس دغه حالاتو چې بدی کې یو دریم کسرانه نه وته دریم کسرانه نه وته د عثمان بن عفان نن سره خبرې کولې پدې کې چې اقدمي گزارو کو باغ باندې الله اکبر وهو واضع المصحف بين يديه دا مصحف چې دا قران چې دا دغه سره مخې ته کول او کړه ناس تلاوت وکاو چې دغه ظالم رانه وته تور سره پلاس کې ونه چې گزارې په کړو د عثمان بن عفان نه د خیلاش داری کوو ودا دې بالکل گزار کو داغه وتی ظالمه اما والله انها لاول كف قط خطت المفصل وی ظالمه دا هغه لاس ته بدی باندې ما رسول الله پر وحی لیکله نه غلاستوي دا خوارج دي دا د خوارجو مذهب دي او دا د خوارجو مسلک دي چې په هر دور کې دوی مسلمانانو ته نقصان رسي په هر دور کې دوی د مسلمانانو مشران ختمول غواړي ولا لازم ک نور صح هدف د خوارج يهود ته په امن وي نصارا به په امني هندوان به په امني سیکان به په امني ټول په امني خو اے مسلمانانه وي تب زمانه په امن نشي تاب ختمومه د خوارجو مسلک او مذهب د خبيثان راغلي الله اکبر د چا سره jihad کوي عثمان بن عفان رضی الله عنه په دغه ټیم کې د زمکه په دې مخ باندې دغه پښانو چت انسان نه نن دوی راغلي دغه نه لا شو او هغه ضرور انسان زجر عثمان بن عفان د سیرت وورمو زم چې دغه نه د لا شو او غولنې کسره د مرینه ونیو او څه خبرې وته کوله بدی کې عثمان بن عفان دغه سره خبرې کوي دلیل له بده چې عثمان بن عفان ډېر ضرور انسان الله اکبر ځکه چې په دې عمر کې هغه دومره دی خو په دغه ټیم کې نه دغه ځواني و او نه هغه غوښته چې زما د پاره څوک جنگو کې هغه ز تقدیر مسلې دي ک الله مرګ لیکل زه عمر جام غزدا نه غواړم چې د رسول الله سلام په امت کې دي فتنه راشي هغه درسه ویني توي شو ویني به خډيره توي دي ځکه چې کم ذکر 2000 نشپک زرو پوری او کم ذکر دغه صحابه لګ دي نو ویني به خډيره توي دي او په کم ذکر به توي دي په مدینه کې به توي دي او دا خبر عثمان بن عفان نه غوښته د ظالمان د شان لګیو
پدې کې چې دینه نه ولې د ګيري عزت کو، نه ولې د سپینو ډکو عزت کو. دوی به گزارونه ډیرول نو د خزه په د بصیراله او داغه د خزینو مو نایله رااله بر خپل خاون باندې د سر کې خو یعنی ک چې د بد شي د گزارونو نه هغه ظالمانو داغه د بیبي نایلی د لاس چې راتور راوځنه ناغې نه د ګوتی ټوله پرې کړې هغه به خپل خاون باندې را پرې وته نو به ول په دې بدن پورې خاندل وي بدن خو دې سي دی وي دا راغلي ګورې سره دي ها اسلام ختمول راغلي کې د کوپر ختمول راغلي کوپر ختمو منګوي هغه سره پر راغلي دي هغه کوپر ختمو د کوپر ختمولو طریقه ده چې ته د دې انسان په خزه دا خبرو کې والله لازم اسلام خو پرې چې بچا کې انسانيت کې انسانيت. اوس مثال کې د یو مسلمان او د یو انګريز جنگ راغی او د جنگ په دې منځ کې د خزه مخ لراله ویلې د جداد پلاني خزه ده او مثال کې په دې ور پارته خطا شه او کپڑے خراب شي دي یا سي چل شه نظام چې دا مسلمان چې مسلمانۍ نه دی وای چې جنگ زماو د دې او د دې سره چې کیسه کپڑے صدقه هغه به خزل ور کې چې ته بيزان سکه ته بيزان پټکاو زه سیټ تکینه په دې ځان پټکا او دغه تکینه خبره به زماو د روانه دي ظالمانو د عثمان ابن عفان رضی الله عنه په زنانه پوری دغه په بیبي پوری وخاندل وی جسم خو دې سي دی وی الله اکبر به گزارونه باغ باندې شروع کړو په عثمان بن عفان باندې چې کله د گزارونه په ډیر شنو دغه نه د وینه چې د روانه شو بيدت. امام ابن کثیر رحمه الله وی په ډیرو روایتونو کې دا خبره راغلي ده چې اولنې قطره چې د عثمان بن عفان د جسم نوتی او هغه په دې ایت باندې لګیدل او تلاوت کو کنه ناغه آیت کې مو ده فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله کافی الله به دوی سره وګوري. دا د عثمان بن عفان د ویني قطره چې تلې د ولیدنه په دې ایت باندې لګیدل دا الله د دوی لپاره پوره دی الله به دوی سره پوښ او الله دې سره پوښ او الله سبحانه وتعالى ولا هغه سزاګانی ورکی ان شاء الله تاسو اوس مخکې بیانو چې په دنیا کې الله څنګه ذلیل کړي خو الله دې په آخرت کې ول دې سزا ورکی چې د کمی دوی حقدار. عثمان بن عفان راولې دو کوم قران چې دغه سره لاس کې واغې وینو نو تکثر شو ځکه علما وی چې هر شهید د پاره به څه شي ګوي ورکی کنه زمکا تورا ټوپک دار څه ګوي کوي قرآن د عثمان بن عفان د پر به سو ګوي کوي چې شهید دی قرآن به ګوي ورکی. عثمان بن عفان رضی الله عنه په ایام التشریق کې وجل ایام التشریق د حج د ورځې چې د اخرنی په دغه کې وجل او د ورځ د جمعې و د جمعې په ورځ الله اکبر او دغه شپې له خوب لیدل رسول الله عثمان درو جماعت موږ سره وک سلوي فرزي تروجنی ولیدا و چې موږ سره ماته کنه مطلب دې خو روانیت لاړ عثمان بن عفان رضان رسول الله سره ملاو شو روجه به ملتمات کړي د ابوبکر صدیق سره ملاو شو د عمر بن خطاب سره ملاو شو او بیا چې دینه د ابتی شپې له چې خخ کړو د ماخام او د مسوتن په منځ کې او په دغه ټیم کې د عمر 2 کالو او یا سلورتیا کالو او جنازه په هغه باندې زبیر بن عوام رضی الله عنه کړو او بقي مقبره کې خخ کړي کوم چې مسیح نبوي سره خوا کې په دې کې خخ کړي او عثمان بن عفان په خپل د وصیت کړو کزه مړ شوم نو مال به غسل چي دي زبیر بن عوام رضی الله ابو غسل کې هغه ما باندې مونږ نو هغه به مونږ کو او هغه خخ کو او د کم سړی چې وجل لري ما خدای سمخ کوي چې دا ډیر کسانو چې دا شریکو بدی کې او باز نمونه به د ذکر کړو کم سړی چې د اخرنه گزار کړي د عثمان بن عفان رضی الله عنه نو د مصر یو کسو د نوم جبله ډیر یو زورور انسان ډیر غټ بدن یو او دا بوډا په مخ کې عثمان بن عفان ناسم کمزور نو دا خوارج چې دا میشه بوزدل خلک دي
چې تاسو ورځي اله ویله یو سپینګیره او هغه باندې په دې طریقو سره گزارونه کوي. خبر د هغه خلکو انجام ته وګوره. محمد ابن سیرین رحمه الله وی كنت اطوف بالكعبه فاذا برجل وزت کعبه می طواف کوي او سړی می ولیدو دې کعبه سره ولاړ وی چې اللهم اغفر لي وما اظن ان تغفر لي وی یا الله ما وبخه او سوى ما یا الله جته ما وبخنه. دا خبره کوله وما تيجي يا عبد الله الله بنده ما سمعت واحد يقول مثل ما تقول لا تسي خبرك يا لما وبخ او سوى مثل ما وبخ وی هغه ما ته زماړي راځي وقیسه وی ما چې سقیسه دا ګوره د خبرې ته وګ کېدی خوارج ګوره لا دغه زی پوری ودرېدلی نه دی ګوره او شمار نه خو شهید شو کنه اوس موږ د ګوره سکه وی زما قصه دا ده چې ما لوز کړو د الله سره لئن مکننی من عثمان لاصفعنا کچرته الله مال طاقت راکونه د عثمان بن عفان نه دی مخنبه یو سپیړه وباسم. دوی ما لوز کړو د چا سره ملوز کړي الله سره. یعنی مته دې چې د کافرانو نه دي اسلام په لباس کې لګي دي. وی فلما قتل کله چې شهید کړي شو وضع فی سریره فی البيت داغه په دې کور کې هغه پروتو پکټ کې د پاسه به کپڑا چولې شی و نو خلک براتلو هغه به لیدو موږ هم کو هغه خپل کور کې نو وسم د خلکو په دې لین کړه خلک ټول دنیا را ماته چې امیر المؤمنین مرشه نو د ټول دنیا را ماته زم په لین کې ولاړو وی چې کله زرالم فلما رايت ان البيت ليس فيه احد بکور کې څوک نو ځغه دغه موګته هغه د مخنه مې کپړه کړو سپېړه مې تی وېست کو خوارج لا دغه زی پورې ولاړ نه دی وره د خوارجو هغه دین دی او دغه شرمخان دي. وی فیبست یدی وی زره د الله قسم خورم چې زما دغه د مخله کړس ور کول او زما د لاس وچه. محمد ابن سیرین وی رأيتها يابسه كأنها عود والله ما دغه غلاس ورید بالکل لرګي په کوم لاس باندې چې د امیر المؤمنین لجره کړس ور کړه. او په یو روایت کې راځي ما مات احد منهم حتى جن د کوم کسانو چې شرکت کړو د عثمان بن عفان دن په قتل کې هغه ټول لیونی شي او ټول وجلې شي. الله سبحانه وتعالى ذلیل کړی دي د آخرت نه مخ کې به کوم ځای په دنیا کې په دې باندې صحابه کرامو د غم اظهار کړو. علي بن ابي طالب رضی الله عنه نور چې کوم مشران صحابه کرام ټول باغ ورځ خپو او څنګه بنو خپو دومره اوچت انسان چې دغه دنیا نه لاړ او په دې طریقې سره لاړ دومره ظلم دغه سره وشو. نه دا دویم خلیفہ چې شهید کړي شو اولنې خلیفہ څوک دی شهید شوی عمر رضی الله عنه د دویم خلیفہ دی شهید کړي شو. سبحان الله دریم چې کوم دی علي رضی الله عنه دا هم د خوارج د لاسه تاسو ان شاء الله سیرت چې کوم بیانو تاسو په توري چې هغه د خوارج د لاسه شهید کړي شي. دی خوارجو اسلام لچ ته فائدې نه ور کړي همیشه اسلام له ور کړي نقصان ور کړي. دی خوارجو تاریخ روالي تاریخ څوک ته موږ ته وخی د عثمان بن عفان د وخنواله ځکه چې اولنی فتنه چې راخاره شي د چا په وخت کې ده د عثمان رضی په وخت کې ځکه دغه سوی حذیفه بن الیمان رضی الله عنه وی اول الفتن قتل عثمان اولنی فتنه رسول الله د مرګ نه بعد کومه ده عثمان رضی الله قتل دا فتنه چې شروع شو په امت کې نباس به نور فتنو ته دروازې کولو شوي واخر الفتن او اخرنی فتنه چې په امت کې راځي غبر الدجال فتنه راځي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی لما قتل عثمان کله چې عثمان رضی شهید کړي شو تفرقت القلوب نزونه ټول جدا کړي شو او کم چې بدمعشان خلک وغیرہ ښکار شو درانه خلک چې راغ سپک کړي شو فتنه په هر ځای کې ډېری شوې درنو خلکو قدر او قیمت ورک شو او به د امت ورو کمزوري کیږي نه دغه حال دی. عثمان بن عفان د قتل نه بعد فتنه شروع شوې. ما خبره دا کوله چې تاریخ روالي د عثمان بن عفان د شهادت واقعینا او د وسپوري څوک ته مونږ ته وخی خبر چیلنج سره دا خبره کو چې خوارج د اسلام له فائدہ ورکړي هغه څوک مونږ ته وخی. عثمان بن عفان رضی الله عنه شهید کړي شو په 35 یا 36 هجری کې
12 کاله خلافت کو او د میاشت سمیا شو د حج میاشت ذوالحجې د جمعې ورځ او د هفتې په شپه باندې چې نو خخ کړی شعر په بقی کې دې سره چې د عثمان بن عفان د مختصر سیرت ما بیان کو دا سیرت ډیرو غد او دا ما مختصر بیان کو او مختصر موږ په دې بیانو چې د مرګرو ته خبره یاد او ان شاء الله کې چې الله توفیق راکړي ورسته موقوا نبی به هر واقع تفصیلا بیانول لکه اوس مثال کې موږ دا وختي لنډوي چې دغه په خلافت کې د ملکونو فتح کړي شي اوس د دې ملکونو د فتح کولو خپل تاریخ چې دا عثمان بن عفان د کسان څنګه لګلی ولته شي او سنو شي کدي ساری خبرې لمونږ زونه خبره به زمونږ ډیره زیاته وکړي خدا صرف لنډه غسړی ته اکثر سری سیرت معلومي الله سبحانه تعالی دې موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو او الله سبحانه تعالی زمونږ ملاقات په جنت الفردوس کې د عثمان بن عفان رضی الله عنه سره وکړي. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.